سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. له پخواني ولسمشر حامد کرزي وروسته صلاح الدین رباني هم له مصالحې شورا سره خپل پریکون اعلان کړ. بلخ ولایت کې لسګونه دولتي عسکر طالبانو سره یوځای شوي. کریم خلیلي وای طالبان ډیر وړاندې خبرو ته چمتو وو خو ډاکټر غني تیار نه وو. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوي غونډې ته په خبرو کې ویلي افغانان به تر راتلونکو څو ورځو د بین الافغاني خبرو شاهدان وي. پکتیا کې ماین چاودنې 15 تنه اربکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. چین کې د یو رستورانت ودانۍ د چپه کېدو پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. جنوبي افریقا کې د یو هندو له شکایت وروسته محکمې په یو جومات کې اذان بند کړی دی. د نړۍ تر ټولو قیمتي پسه په 33 میلیونه افغانۍ خرڅ شو. امریکایي ولسمشر ټرمپ وایي هڅه کوي چې عراق کې د خپلو عسکرو شمیر تر ټولو کمې کچې ته راټیټ کړي. د خبرونو پای.